السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې خبرې ملګرو څنګه تاسو ته پته ده چې علي خان شیرپاو په جانبي باندې کم اف آی آر کټ کړو د په دې سیټ چې سره کوم دا پوسټ تاسو وینئ یقینا دا اف آی آر د پوسټ به ور کړو چې د 12 ورځې لپاره جانبي چې کوم دی جیل ته لاړ خو کم جیل ته لاړ ولې لاړ نو ویډیو تر اخر پورې کوم ملګرو چې زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن ضرور پریس کړئ نو ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده جان حبیب چې کوم د ډیر مدیر اصلي لګیو چې یاره علي خان شیرپاو فاونډیشن ته جنې راځي او کله څوک راځي مختلف قسم خبرې به کولې دا هغه تر کبره چې کوم د علي خان شیرپاو په باندې پیار وکړي او دا هغه په دغه کې چې دی په هغه جرم کې چې کوم دی مطلب دا دغه تر هغه لاهور نه بسې راغی یو پیر په لایب کې راغلی او ښځه یې ورسره ګیر کړه او اوس دی چې کوم دی هغه پې رپورټونه کړي ډېر ملګري چې کوم دی د علي خان شیرپاو په سایډ باندې دي ډېر ملګري د جان حبیب په سایډ باندې دي او ډېر ملګري چې کوم دی علي خان شیرپاو ته کنسل کوي ډېر ملګري چې کوم دی جان حبیب ته کنسل کوي نو ټولو ملګرو ته خواست دی څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې ووایو چې یاره مطلب دا دی د کنسلو نه هېڅ نه جوړېږي چې یاره تاسو کنسل وکړئ یا به په کنسلو باندې دا مسله حل شي د دې مین مسلې حل دا دی دغه مسافرو ته چې څنګه موږ ویلو چې یاره تاسو که پیسې رالېږئ نو لاول په خپله محله کې چې کوم دی ګورئ د هغې نه پس خپل ګاونډي چې کوم دی ګاونډي بیا محله بیا کلي نو چې کله تاسو د خپل ګاونډي د خپل کلي د خپل محلې نه ووتئ نو د هغې نه پس که چېرته تاسو بیا په خپل مطلب دا دی بهر بیا په ګاونډي کلي کې لکه مثال زموږ په کلي کې الحمدلله مثال په تور لکه خبره کوم څه نشته نو ماله بیا پکار دی چې یاره زه د ګاونډي کلي داسې د غریب تپوس کوم ګاونډي کلي کې هم خلکو ته بیا غریبانان معلوم وي او پته ورته وي چې یاره په دې کلي کې دا غریب دی د اوس دس نه کېږي دغې نو د دغې متعلق د دغه سره مدد کول غواړي نو که تاسو علي خان شیرپاو له پیسې رالېږئ نو د دغې تر کبله چې کوم دی په هغه باندې په یارې دومره زیاتې شوې چې یاره اوس دغې تاڼې ته عمرڅو تاڼه چې کومه د هغې ته راغلی و هغې نه پس په دې حوالات ته پکې اوس داخل شو یو پیره او یو پیره په د دې نه مخکې تاڼې ته تللي و د هغې نه پس چې کوم دی عمرڅو تاڼو ته کله رالو اوس په دوباره باندې د پولیسو په پیسه اډر وغیره اوس تاسو چې کوم هغه پټو په تاسو په سوشل میډیا کتلی چې یاره په حوالات کې و هغې نه پس په پیچې ته پرچه کټ شوي تقریبا ځي به جیل ته ډګر جیل یا وغیره سه مختلف قسمه سه یو جیل ته به ځي او کله چې دغه جیل نه راخلاص شي 12 ورځې پس په دې بیا دوباره کیس لړاوي مطلب دا د تاریخ له براسي نو کېدای شي په ضمانت باندې یا راوځي اوس دغه چې کوم پوسټونه د دې نه راته ښکاري چې یاره د مرګ او ژوند کومې لوبې کومې دښمني چې دغه به دې جوړېږي به د هغه داسې چې یاره هغه بل جان حبیب چې اوس راووت کېدای شي څه نور دروغ الزامات جوړ کړي په دې علي خان شیرپاو باندې او علي خان شیرپاو چې پکې تاڼې ته بوځي یا جیل ته کې وغیره یا اوس کېدای هم شي چې یاره علي خان شیرپاو کوم دی پیسې چلولې دي پولیسو له پیسې ورکړي چې یاره دی په هر جوړ باندې چې کوم دی دغه که مطلب دا دی په سچل ور باندې راګیر کا او دا دی به تاڼو ته کې یا به جیل ته کې چې دی د دغه نه قرار شي یا د بې عزتي وشي او دی پسې د تاڼې ته تللی هم دی چې یاره په حوالات کې ته د یو سړي نه پټ واخلي چې یاره دی په حوالات کې دی چې په شرمونو باندې وشرمېږي او یو خبره به زه وکړم چې یاره جان حبیب بالکل په هغه دی هغه ته دا ویلي دي چې یاره ستا په فاونډیشن کې تر اوسه پورې داسې څه دغه نه دی راغلي چې یاره تا پکې مطلب دا دی د خپل ګاونډیانو یا د خپلو خپلوانو چې کوم غریبانان پکې دي د هغو نه پکې تا ویډیو کړي چې یاره یار دا زما مطلب دا دی ورېره ده یا مې دا څه دي چې دا د هغو د سره موږ مدد وکړو همیشه تا د پردو تورسرو چې کوم دی عزت نیلام کړی دی بالکل دا خبره ورته بالکل حقیقت کړې ده او څنګه چې تاسو ته پته ده په پاکستان کې چې ته کله سپینې یا حقیقت وې نو خامخا به ستا سره داسې کېږي او چې څومره دې ناروا کوله څومره دې د خلکو بې عزتیانې ده کولې دومره به ته کامیاب روانې او یو بل دا چې د روپو زور د سره او د ده سره چې دا کومې روپۍ دي د علي خان شیرپاو سره دا ټولې د مسافرو روپۍ دي څنګه چې تاسو ته پته د مسافر ولا په کروڑو روپۍ رالېږي او زه دغې مسافرو تیاریان یم چې یاره دا ستاسو سره دا روپۍ د غلا دي تاسو ګورئ هلته غلا کوئ چې دا د څه روپۍ دي چې دومره کروڑه او لکونه روپۍ تاسو رالېږئ چې هغه پکې هلته ځمکې الي او څنګه چې تاسو ته پته دی چې کله چا له ځمکه الي نو دا د ده ځمکه د هغه ځمکې مالک نه ځان له اخیستي او د هغې باوجود چې بیا د مسافرو به دې روپۍ اخلي دغه روپۍ هم ځان سره کېدي خو په هغې کې چې د څومره ګټه وکړي هغه ځان ته کړي دله د ریډیو نه روپۍ راځي دله د یوټیوب نه څومره روپۍ راځي دله د مسافر چې رالګي د هغې کې د 5% وي په لاکو کې 15,000 روپۍ د ده دي سوچ کوئ چې د ده سره 15 لکه روپۍ نو 25,000 روپۍ د ده سره الریډي مطلب دا دی د میاشتې 25,000 دغه شوې داسې دا 40,000 50,000 دی د یوټیوب نه دله راځي 9,000 دی د یوې خبر نه الي 9,000 به دله په ریډیو کې ورکوي نو بس په خپله سوچ کوئ چې یاره دله څومره روپۍ راځي کوشش وکړئ چې یاره دا خپلې پیسې تاسو په ښه ځای کې استعمال کړئ لاول چې ما څنګه تاسو ووایئ ګاونډیان دي د هغې نه پس محله ده د هغې نه پس کلی دی او په کلي کې چې هم بیا ګاونډی کلي چې کوم دی نو په هغې کې مطلب تاسو تپوس وکړئ چې یاره څو غریبانان چې د هغو سره مدد وکړو دله نورې پیسې مه رالګئ نو انشاءالله نه به بیا څه خوبلي نه به یا بل شي نو دی به انشاءالله راځه ته شوي جان حبیب او مخکې به ګورو چې یاره بیا څه کېږي